کونړ کرکټ چې په وروستیو کې په ډېر جوش او ولولو سره روان دی. دغه لوبغالی یو ځل بیا د یوې ډېرې خوندورې پایلوبې کوربه دی. د غازي میرزمان خان تر نوم لاندې په کونړ کې جوړ شوی ټورنمنټ چې 20 لوبډلو پکې ګډون کړی. بس دواړه زمونږ د کونړ لوبډلې دي، دواړه تشویقوو او دا چې ډېره ښه لوبه ترسره کېږي تر دې دمه ښه لوبه روانه ده پای لوبه، نو موږ دواړه لوبډلې تشویق کوو چې هر یوې ګټي. خپله کرکټ کې بالر یې که بیټسمین؟ دواړه. آل راونډر یې؟ ښه ماشاءالله. بلال سیدي را سره څنګ ته ولاړ دی چې دی د انډر 19 لوبډلې لوبغاړی و. که چېرته په یو اوور کې 20 رنزه پاتې که نه، او د افغانستان میچ د بل کوم هیواد سره، ته کوم دوه لوبغاړي اوپننګ ته لېږي؟ رحمان الله ګربز، محمد نبي. او که لس پاتې او افغانستان بالنګ یې دفاع لپاره څوک راولي بال ته؟ فضل حق فاروقي. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، بیا هم د کونړ منډکول کرکټ لوبغالي څخه. د کونړ کرکټ چې په وروستیو کې په ډېر جوش او ولولو سره روان دی، دغه لوبغالی یو ځل بیا د یوې ډېرې خوندورې پایلوبې کوربه دی. د غازي میرزمان خان تر نوم لاندې په کونړ کې جوړ شوی ټورنمنټ چې 20 لوبډلو پکې ګډون کړی او د بېلابېلو ولسوالیو چې په پایله کې 2 لوبډلې دغه د فاینل یا پایلوبې سیالۍ ته راوتې دي. د چپې درې ولسوالۍ منتخبه لوبډله او په مقابل کې عدل ټایګر، دواړه یو بل سره اوس په کشمکش کې دي. ګورو چې دغه وروستۍ لوبه څوک ګټي. ډېر زیات تماشبین هم راغلي دغې لوبې کتلو ته، ډېر زیات نور ملګري هم راغلي، د انډر 19 ځینې پلیران هم راغلي دي، ځینې لوبغاړي راغلي دي دلته دغه ټیمونو کې ولاړ دي. نو له هغوی سره به هم خبرې کوو، له تماشبینو سره هم خبرې کوو او همدارنګه له مسؤلینو سره هم خبرې کوو. تاسې را سره تر پای پاتې شئ په دغه خپرونه کې او د کونړ کرکټ یو نوی رنګ وګورئ. بیا هم سلامونه. څنګ ته مې د افغانستان د کرکټ د نابینایانو د ملي لوبډل مشر عباسین سیلاب ولاړ دی. نو دا نن راغلی دی او له نږدې دغه د پایلوبې سیالي ننداره کوي د منډکول کرکټ لوبغالي کې. د سره څو لنډې خبرې کوو. سیلاب صاحب ستړی مه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. نو وروسته به بیا ستاسې په سیالۍ وغږېږو. لومړی نن سیالۍ ته راغلی د کومې لوبډلې مینوالې؟ بس دواړه زمونږ د کونړ لوبډلې دي، دواړه تشویقوو او دا چې ډېره ښه لوبه ترسره کېږي تر دې دمه ښه لوبه روانه ده پای لوبه، نو موږ دواړه لوبډلې تشویق کوو چې هر یوې ګټي. سړي زړه کې حتمي وایي داسې دا زړی هغې طرف ته مایلی. زما داسې ده چې زما د خوښې لوبډله د رایپیج ده، خو اوس یو څه ستونزو سره مخ ده، خو اوس باقي دې خدای خیر کوي. دغه بله لوبډله لکه چې ډېره ښه لوبډله یې جوړه کړې، داسې ده چې یو سره د نورو ولایتونو لوبغاړي موجود دي په لوبډله کې، نو حتما لوبډله قوي راځي.
د افغانستان نابینایانو د ملي لوبډلې مشر هم پاتې شوی څنګه څومره سیالۍ دي کړي ملي لوبډله کې؟ تقریبا موږ رسمي سیالۍ چې کومې ترسره کړي هغه 15 ترسره کړي دي او همداسې هم بیا لکه غیر رسمي سیالۍ ولایتي سیالۍ دا هم نور همداسې ډېرې کړي. ډېر ښه. نو هلته پرفارمنس کړی بیټسمین یې که بالر یې؟ زمونږ کرکټ کې خو ټول بیټسمینان او بالران دي ځکه چې ستاسې کرکټ کې خو فکر کوم دغه بال داسې لاندې ولي که نه یو بال کې څه شی مه زمونږ بال چې دی خپل یو شنګاني لري. زمونږ بال چې دی لکه دا په بازارونو دې ځایونو کې نه خرڅېږي دا یوازې بس جوړېږي او هغه د بلایند کرکټ کوم لوبغاړي چې هغې ته ورکړل کېږي. او یو خبره راته خو ماشاءالله دغه سترګې دې یو څه کار کوي که نه له هغه ځایه تر دې ځایه پورې راغلي. هلته بیا ځینې داسې لوبغاړي مې چې هېڅ څه ګوري نه دغه ټیم بیا په کوم معیارونو باندې انتخابېږي؟ زمونږ د کرکټ اصول داسې دي چې موږ سره په ټیم کې 11 کسان دي. په 11 کې موږ 4 B1 هغه لوبغاړي لرو چې هغې بیخي مطلق نظر کار نه کوي او بیخي شمکوري او موږ سره بیا 3 موږ کولی شو 4 B3 لوبغاړي مولوبو چې تقریبا 15% پورې نظر یې کار کوي او B2 لوبغاړي هغه دي لکه زه تقریبا 50 پورې یا 10 پورې نظر چې دی کار کوي. یعنې د بېلابېلو کټګوریو سیستم به تو ټیم کې هم ښه لوبې. زه ډېره ښه ده. نو زمونږ کرکټ کې دا اصول هم دي چې 6 اورو کې به چې کوم دي دا B1 چې کوم لوبغاړي دا مطلق دا به خامخا تاوره کوي دا لازمي زموږ په کرکټ کې. یعنې هغه څه چې نه ګوري بیخي هغه به خامخا تاوره کوي. هغه کو ته په 2 بالرانو تا سره په ټیم کې ښه بالران دي 2 ته کولی شي 4 پې وکړي خو بیا درسره په 4 کې نور مثال 3 بالران ښایي نو ته کولی شي په 1 4 کې په 2 باندې 2 مو وکړي داسې هم کولی شي. ډېره مننه کور ودان ګوډ لک ښه بخت ولرې د آینده لپاره. مننه. خیر ستاسو هم ډېره درنو لیدونکو نننۍ سیالۍ ته د ځوانانو مشرانو په ګډون ماشومان هم راغلي دي ماشاءالله. دغه دی څنګ ته مې ولاړ دي د دوی له منځه څو نفرو سره خبرې کوو. ستړی مه شي. نوم دې څه دی؟ نوم حمزه. حمزه خانه تیزې خبرې کوه. ښه د کوم ځای یې؟ دم کلي. د دم کلي. کومه لوبډله دې خوښېږي دې کې؟ دې کې اکاډمۍ لوبډله که دا بالنګ چې کوي دا ده؟ ښه دې کې څوک خوښېږي لوبغاړي پکې پېښه دي؟ څوک مبارز؟ مبارز بالر دی که بیټسمین؟ بالر. ډېره ښه ده. او خپله کرکټ کې بالر یې که بیټسمین؟ آل راونډر یې؟ ماشاءالله ډېر ښه. ملي لوبډله کې دې څوک خوښېږي؟ ګوربز دې خوښېږي. ډېر ښه ماشاءالله. ته ستړی مه شي. نوم دې څه دی؟ مزمله. ماشاءالله. د کوم ځای مزمله؟ د دم کلي. ستا کومه لوبډله خوښېږي؟ د اکاډمۍ لوبډله. ماشاءالله. څوک دې دې کې خوښېږي؟ ته کرکټ کوې که نه؟ ته څه شی یې؟ ډېر کم یې وي؟ دواړه یې. ماشاءالله. ملي لوبډله کې ستا څوک خوښېږي؟ راشد خان دې خوښېږي؟ ګوربز دې خوښېږي؟ بل کوم لوبغاړی دې خوښېږي؟ عمرزی دې خوښېږي؟ د کونړ دی ځکه دې خوښېږي؟ که ښه پلیر دی. خالا زوی دی؟ دروغ وی. ډېر ښه. بس په دې هیله چې دغه ستاسې کومه لوبډله خوښه ده او دغه یې وګټي. ډېره مننه. درنو لیدونکو نو لا هم دلته یو میدان کې دغه د ځینو سیلبینو خبرې تاسې واورېدلې. تاسې ګورئ میچ هم شروع دی او تقریبا چې پای ته رسېدونکی دی او تر دې دمه د عادل ټایګر لوبډله برلاسې ښکاري د پیچ درې په لوبډلې باندې.
اخره پای ته ورسېدله او د پای لوبه د عادل ټایګر لوبډلې په ګټه تمام وکړه. د پیج درې لوبډله چې د پایلوبې ته یې لاره موندلې وه، پایلوبې یې وبایلله او پایلوبه د عادل ټایګر لوبډلې وګټله. تاسو ګورئ دغه سیلیبریشن کوي خپل د پایلوبې د ګټلو. درنو لیدونکو نو لکه یادونه چې مې مخکې څه وکړه د انډر 19 ځینې لوبغاړي په دغه سیالۍ کې وو، نو د هغې له جملې څخه بلال سیدي را سره څنګ ته ولاړ دی چې دی د انډر 19 لوبډلې لوبغاړی و. د سره څو لنډې خبرې کوو. په پیل کې خو کونړ ته ستړی مه شي. خیر اوسې، مننه. نو څنګه دغه د کونړ لوبغالی تماشبین او دغه ایریا دغه فضا څنګه ده؟ ډېر ښه ماحول دی، ډېر ښه کنډیشن دی، هوا هم ډېره ګرمه نه ده، ښه ده نسبت په ننګرهار. او ډېر ښه ټورنمنټ دی ماشاءالله. ډېر خلک راغلي، ډېر مینهوال راغلي، ډېر خوند هم ترې واخیست. مخکې کله راغلی وي کونړ ته که دا د لومړی ځل دی؟ یو ځل مخکې راغلی وم، هغه ډېر وخت کېږي، تقریبا 2013 کې راغلی وم. نو دا ځل چې راغلم دا ټورنمنټ مې چې ولیدو نو ډېر زیات خوشحاله شوم. او انډر 19 دی په څوم کال کې ولوبو؟ 2022 کې. 2022 کې. نو د همغه میچونو کومه خاطره لرې راته ویې؟ خاطرې خو پلی 11 د څو ځل لوبولی په همغې کې؟ 4 ځل. 4 ځل. او کم ښه میچ دی پکې کم کړی چې یادېږي دي او یادوي؟ ښه میچ هم د سریلنکا خلاف کړی و چې موږ ورته ډېر کم ټارګېټ ورکړی و، 130، او د هغې نه هم ښه دفاع وکړل او هغې موږ نه چیس نه کړل، نه موږ ګټو. ډېر ښه. دا راته وویه چې ملي لوبډله کې دې څوک ډېر خوښېږي؟ ملي لوبډله کې مې ابراهیم فیورټ دی. ابراهیم دا د ټولو ابراهیم فیورټي دا څه وجه ده؟ ډېر کلاسیک او په بالنګ برخه کې؟ بالنګ کې مې سپینر که فاست بالر؟ دواړه، هم سپینر هم فاست بالر. فاست بالر کې مې فرید ملک خوښېږي او سپینر کې مې راشد خان. ډېر ښه. او د دې ملي لوبډلې افغانستان ورخوا د بیا انټرنیشنل کرکټ کې څوک ډېر زیات خوښېږي؟ ویرات کوهلي. او داسې یو پلیر نوم راته یاد کړه چې غواړي د هغې مقام ته ورسېږي او د هغې غوندې ایډیال دی مقصد؟ ابراهیم ماشاءالله. ابراهیم ډېر ښه پلیر دی. نو یو وروستی پوښتنې چې که چېرته په یو اوور کې 20 رنزه پاتې که نه او د افغانستان میچ د بل کوم هېواد سره، ته کوم دوه لوبغاړي اوپننګ ته لېږي؟ رحمان الله ګربز، محمد نبي. او که لس پاتې او افغانستان بالنګ یې دفاع لپاره څوک راولي بال ته؟ فضل الله فاروقي. ماشاءالله ډېر ښه. نو ډېره زیاته مننه. میچ دی بیا هم ډېر درته مبارک وي. بیا راشي کونړ ته، په خیر راغلی او هر قدم دې زموږ پر لیمه کور ودان. ډېره مننه. درنو لیدونکو نو بلال سیدي و چې تاسې به کتلی 2022 انډر 19 کې لوبېدلی او ډېر ښه میچونه یې کړي وو. نو نن دغه میدان د بلال سیدي د لوبې کوربه و. نو دغه سیالي وه درنو لیدونکو چې د غازي میرزمان خان جام تر سرلیک لاندې په کونړ منډکول کرکټ لوبغالي کې ترتیب شوی و. بالاخره عادل ټایګر لوبډله وتوانېده چې د دغه سیالیو پایلوبه په خپل نوم کې. نو نن مو د کرکټ له ډګره درته دغه خپرونه چمتو کړله. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان ښه وختونه ولرئ.